سلامونه ستړي مشه بیا هم یو نوی ویډیو سره په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. بعد د 3 ورځو نه فکر کوم چې ما 3 ورځې کېږي بیخي هېڅ فعالیت نه دی کړی په ټیک ټاک کې، نه په ټیک ټاک کې، نه په یوټیوب کې، نه په انسټاګرام کې لږ زره مصروف یم، خو په هر صورت مشکل نشته، مصروفیت شته، بالاخره باید انسان مصروف اوسي. او کاناډا داسې یو هیواد دی، کاناډا، امریکا او نه داسې نور هیوادونه، دغه هیوادونه اکثریت خلک مصروف دي، بیزي دي، دوی مکمل هغه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دغه دی، بس خلاص. په هر صورت نو نن راځم د نجارۍ معاش په کاناډا کې او یا هم څنګه داسې کولی شي چې په نجاري بخش کې کار پیدا کړئ او خپل هغه کار مخته یوسئ. په دې باره کې غواړم چې څو کلمې خبرې وکړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، د ویډیو څخه خوند واخلئ. زه هم چنان یو ګیلاس چای چښم ځان سره او تاسې هم د ویډیو څخه خوند واخلئ. خپل کوم نظریات چې وي او کوم سوالونه چې دي تاسې په کومنټ کې ولیکئ. زه انشاءالله سبا ته یا بله ورځ ته تاسو کومنټونه اخلم، په هغې ویډیو جوړوم، کیدای شي کومنټونه ولولم او ویډیو جوړ کړم او تاسو ته هغه درکړم، مطلب جواب درکړم په کومنټونو کې انشاءالله. صحیح دی؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ورشئ. ملګرو، په کاناډا کې که چیرې غواړئ تاسې نجاري بخش کې کار وکئ، په نجاري بخش کې کار وکئ، ماکسیمم د دوی هغه معاشونه دومره شروع کېږي، یعنې د $19 نه شروع کېږي، $19، $20، 25، 10، 15، 40، حتی تر 15 پورې رسېږي. دا څنګه د کوم څنګه دغه اول سټیپ یې څه رقم شروع کېږي، دویم یې څه رقم شروع کېږي، دریم څه رقم شروع کېږي. کله چې تاسو نوی کاناډا ته راشئ او یا هم وغواړئ په هغه کې کار وکئ، څه ورته وایي، همدا نجارۍ بخش کې تاسو کار وکئ، تاسې اول ځئ لکه یو کارګر په صفت ځئ، هلته کار ورسره کوئ. تاسو په ساعت کیدای شي $20 درکړي. هغه فرق لري، کمپنۍ پورې اړه لري چې کومې کمپنۍ دوی پالیسي څه رقم ته د خپلو کارګرانو په مقابل. صحیح دی؟ نو یو خو هغه دی چې په کش خلک کار کوي، هغه کوم ګټه نه لري، باید تاسې په چک کار وکړئ تر څو خپل کریډټ هم سم شي او دلته کاناډا تاسو نه ټکس واخلي. کاناډا د دې لپاره راوستلی، د دې لپاره راوستلی یو چې دلته کار وکړئ او ټکس ورکړئ تر څو نور خلک راولي او خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي. دوی پالیسي هم دغسې دی، باید د دوی پالیسي ته موږ احترام وکړو. صحیح دی؟ نو کله چې تاسې نجاري بخش کې کار پیدا کړئ، کله چې تاسې نجاري بخش کې کار پیدا کړئ، همدغه $20، 25، 10، 40، 45، 50، 50، دومره پورې رسېږي. څومره چې تاسې وخت ډېروئ په همغه یو کمپنۍ کې، همغومره مو معاش ډېرېږي. که چیرې تاسې په کاناډا کې یو څوک پیدا کوئ او هغې سره په نجاري بخش کې کار کوئ، ما نظر دغه دی چې بل چېرته تاسې مه ورځئ، همغه کمپنۍ سره کار وکړئ. سبا ورځ همغه کمپنۍ تاسو ته شخصا تاسو ته کیدای شي کار هم درکړي چې ته خپله کار وکړې، په یعنې مترانه کار وکړئ دوی ته او دوی ته مثلا ګټه وراوړئ. هیڅ کله د هغې کمپنۍ څخه تاسې مه ورځئ. یو میاشت، 3 میاشتې چې تاسو کار وکړئ، بعد 3 میاشتو نه تاسو هغه ډېرېږي، معاش ډېرېږي، ورو معاش هم ډېرېږي. نو دلته کورسونه هم شته. که چیرې تاسې همغه نجاري بخش مو خپل مسلک انتخابوئ تر آخر وخته پورې، تاسو باید 6 میاشتني او یا هم 3 میاشتني کورسونه ونیسئ د فریمینګ. تر څو کورسونه مو چې ونیول، هغه د کورسو لیسنس چې مو پیدا کړو واخیست په خیر سره، کمپنۍ ته تاسو خپل سی وي لیږئ چې دغه زه د دې کورس څخه فارغ شوی یم. هغه کمپنۍ تاسو ته خپله کار درکوي. هیڅ ضرورت نشته چې ته مثلا ورشي بل چا سره کار وکړي. زه چې اوس ساختماني کې کار کوم دلته په کاناډا کې، ایما هدف ساختمان نه دی. زه څه وکړم؟ زه کورس نه وایم،
کوم مسلک چې هغه ما زده کړو نیاز نه ورته لرم چې دا ماشوم کورس یې ووایم، ځکه چې نه غواړم ساختماني کې زه کار وکړم، مسلک مې ساختماني شي. او کیدای شي مثلا ریال استیت، مارګیج، یو شی بل شی کیدای شي کورس ووایم او یا کالج ووایم، خو دا نه غواړم مثلا ساختماني. او که چیرې تاسو غواړئ نو اتمن تاسو کورس ورسره ووایئ. کورس ډیر مهم دی. په ډاون ټاون کې دی، فکر کوم او په ډاون ټاون کې دی درایوال کورس ماته معلوم دی. زه ادرس پیدا کولی شم که څوک درایوال کورس نه وایي په ډاون ټاون کې کاناډا کې، زه به ادرس ورکړم، هلته ورشي فری دی، فری کورس 3 میاشتې ځای هم درکوي چې هلته ویده شي. هغه د کورس ووایي کیدای شي پیسې هم درکړي، که پیسې درنه کړي ته کولی شي بایسکل له طریقه اوبر هم وچلوي خپل ډاون ټاون کې، ډېر ښه دی. نو هغسې تاسې کولی شئ چې خپل هغه مسلک ته ادامه ورکوي، ښه پیسې پیدا کړي په نجاري بخش کې. او نجاري بخش، فریمنګ بخش ډېرې پیسې هم چندان لري، ځکه چې ته چارچوکه د یو کور جوړوي، نو چې د کور چارچوکه جوړوي خامخا په هغې مصرف راځي، هغه دروند کار دی، هغه یو تخنیکي کار دی، هغه باید سم زده کړې، او ځکه پیسې ډېرې دي، ډېرې پیسې ګټلی شئ. نو که زما منئ هماغه کار وکړئ. نو دغه و د نن ورځې ویډیو، ډېر شارټ، ډېر مو ونه غځولو، ځکه چې که چیرې مثلا ورشم کورسونه تاسو ته معرفي کړم، بیا د کورسو لینک واچوم، بیا یې راجستر واچوم، هغه ډېر وخت نیسي. او که چیرې تاسو علاقه‌مندي لرئ، هغه تاسو علاقه‌مندي ته زه ګورم. کوم خلک چې په کاناډا کې اوسېږي هغه د کومنټ کې ولیکئ، مشکل نشته، زه یې په خدمت کې یم. نو زه به کوشش وکړم چې ادرس یې پیدا کړم، سرچ به یې کړم، ادرس به یې پیدا کړم، د ثبت نام طریقه به تاسو ته در وښیم، څه رقم راجستر کېږي مکمل. نو زما هم خواهش دغه ده چې تاسو هم دغه چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک کړئ، کمنټ یې کړئ، بل ته شیر کړئ، انګلیسي کمنټ ولیکئ. تاسو دغه سپورټ ما دغه کار 50 ګرچې 50-50 نه کېږي، تاسو نه هېڅ هم نه ځي، ما ډېر وخت ضایع کېږي په دې کې، هېڅ مشکل نشته، زه خپل وخت خپل افغانانو لپاره ضایع کوم، خو تاسو هم سپورټ وکړئ چې څومره مو وس رسېږي. نو مننه، قربان مشم، جار مشم، ښه ژوند ولرئ، خوشحاله ژوند ولرئ، خدای پامان، بای بای.